ثوابې ته ورسېدو او نور ملګري دننه لاړ خپل کار پسې انشاءالله زه ګرځم یو ذره داسې لږ ورځم دې چوکه پورې تاسو ته به بازار وښیم د ثوابې او بس بیا نور هم ډېر تیز دی نو انشاءالله روټۍ موټۍ به وخورو روټۍ ټایم دی هلته لږ چوکه پورې ځم دا حسن دی نوکر یما ملنګ زستا د دریا زخمی سوي زګر یما ستا څه شي راواله ځان له ها یو جوس شو اوف 25 پیدا یاره زه خو نه خورم کنه راوالم ټول پې راواله ګن خو دا نور خو زه نه خورم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم امید لرم ټول مینوال بخیر رو جوړې ګرانو کتونکو نیو لاک کې درته ویلکم کوم پلان جوړ شو چې زه لږ ثوابې ته نعمان بھائی رنګو کو اراده ثوابې پورې ځو نو ورته لږ صحیح دی انشاءالله تعالی ځو او ګپ شپ هم په لارولو سټور ته راغلو سټور نه هم لږ سامان راواخیستو او بس اوس روانګي کوو ځو هوا ټیر کې چې کوي چې هوا فول کو نو انشاءالله روانګي کوو ځو بسم الله پېښور نه زموږ سفر سٹارټ شو ثوابې ته روان یو او ثوابې ته چې ځې نو 2 غنټې سفر دی ټوټل ثوابې ته چې 2 غنټې سفر دی نو 109 کیلومتر فاصله ده نو انشاءالله موږ پېښور ټول پلازې سره یو دا ټایم او ټول پلازې نه به موږ ځان سره پرچا والو او ثوابې ته به روان شو پېښور موټر رای باندې نو انشاءالله تعالی زوبا التبا وزټ هوم کو ثوابې کې به موږ ګرځو ثوابې سایډ نه بیا هانټ سایډ تم ځو نو ټول ولاګ به تاسو ګورئ خوند مزې به ترې اخلئ سفر کې د خوراک لږ ښه وي داسې لږ جوس کله او آیس کریم او بس سنیکس وغیره دې سره لږ ټایم ډېر ښه تېر شه په ګپ شپ باندې موږ ورسېدو ثوابې ټول پلازې له او ټول پلازې ټیکس د پېښور نه ثوابې پورې 120 روپۍ دی ورسېدو ثوابې بازار له ثوابې بازار وګورئ ښه ثوابې ته ورسېدو او نور ملګري دننه لاړ خپل کار پسې انشاءالله زه ګرځم یو ذره داسې لږ ورځم دې چوکه پورې تاسو ته به بازار وښیم د ثوابې او بس بیا نور هم ډېر تیز دی نو انشاءالله روټۍ موټۍ به وخورو روټۍ ټایم دی هلته لږ چوکه پورې ځم دا ټایم د ثوابې نه څوک ګوري که نه ثوابې بازار کې مو څوک هم نشته دی که څوک هم د ثوابې وګورئ کمنټ وکړئ ښه تاسو سره خو میلو نه شم خو کمنټ راته وکړئ چې پته راته ولګي امن چوک کې هم د ثوابې بازار یې خوا روان یم ورتلی دی مردان ته او هغه چې کوم دی خوا تلی دی توربیل ډیم ته او حد ګرمي ده ښه ثوابې کې هم ډېره انتهایي زیاته ګرمي ده او انشاءالله بس نعمان بھائی له ورځم ثوابې مینوال چېرته یې ثوابې مینوال ولاګ وګورئ ثوابې کې ګرځم تکړه شئ امام حسین بھائی دکان کې دا ټایم مونږ ناست یو او دلدار پلازا کې ماشاءالله دلته راغلو امام حسین بھائی سپیشل د غنو جوس وروړو هغه هم خو وڅښلو ډېره مننه امام حسین بھائی خوشحاله اوسئ عزتمن شئ دکان شاټ و بهر نه والا والو باندې ما ته وګوره بس خوشحاله اوسئ عزتمن شئ او قدرمن شئ ځو بس واپس ښه
باجا عثمان خان دا ټایم مونږ بس ثوابې کې یو لا او مخامخ چې کوم دی موټر وې پل باندې یو صحیح ده مخامخ او دې لاسته ماشاءالله هوا لګه یخه لګي نو ګرمي خو ونه شوه ما ویل ډېره ګرمي به ګاډي نه راکوشو ها او مخامخ وګورئ ښه تمباکو چې تاسو سرګړې ټول څکوئ که نه هغه دې نه جوړېږي ثوابې کې ګورئ ډېر غټ د دې پټي دي غټ غټ پټي دي وګورئ ښه دا ټول تمباکو دی مخامخ کېناستو روټۍ ټایم دی او روټۍ خورو انشاءالله یخ ځای دی ښه هغه خبره زه به خپل فوډ ولاګینګ وکړم ما خو مونږ نه لګېږي کړه اوس تر آیا ډېره مننه لکه روټۍ راغله او 5 بجې دي 5 نو ډېر زیات اوږې شوی یم ښه اوږې شوی یم بس خوله کې ستاسو هم لږې اوبه راشي ګرانو کتونکو روټۍ مونږ وخوړه ماشاءالله ډېره زیاته مزه وکړه او اوس واپس ځو پېښور ته انشاءالله نو thank you so much for watching my vlogs انشاءالله next vlog کې به next vlog انتظار کوئ انتظار وکړو next vlog به انتظار کوئ بل ویډیو کې ملاویږو د الله په امان